زنانه به ماشوم وشو انو مې نشم ویلی چې ماشوم یې څه وایي شوی هغې ته څه نوم وایي مولوي صاحب یې راوسته او د کټ په دې سر به یې ورته کېنو اته ویل دې غوږ کې ورته بانګ وویوه ولې ته کافر یې تا ته بانګ نه دی معلوم سړی به یې روان کړی و نسب به نو معلوم پلار به نو معلوم پته به نه وای چې څه شی دی او د کور منځ ته د ښځو منځ ته به نه ایسته دا ولې وایي دا پیر صاحب دی د پیر صاحب نه چا ستر پرده کړې ده ملا صاحب دی د ملا صاحب نه چا ستر پرده کړې ده نکاح به یې تړله مولوي صاحب به یې بوته د ناوې څه به یې جوخ کېنو یا ستا د ناوې څه جوخ خاوند کېنوله دا څه کوې دی دلته کېنې محمد رسول الله وایي جوماتونو کې نکاح وتړئ زنانه به ماشوم وشو انو مې نشم ویلی چې ماشوم یې څه وایي شوی هغې ته څه نوم وایي مولوي صاحب یې راوسته او د کټ په دې سر به یې ورته کېنو اته ویل دې غوږ کې ورته بانګ وویوه ولې ته کافر یې تا ته بانګ نه دی معلوم ځان دې مو شرمو خپله ښځه دې مو شرموله او بیا به پې قلنګ به انتې اخېسته نکاح به یې تړله که سینګل تړې نو 1500 روپۍ دي او که ډبل تړې نو 400 دي نو اوس خو مهنګایي راغلې کېدای شي 1400 ته خېجولي دا قصې به یې کولې بانګ به یې وکړ وایي بجي دا کوه 520 د ښځو منځ ته به یې هم نه ایسته 520 به هم ترې دا اغوسته ناشنا عجیب انصاف وښه واده کې به یې له نکاح وتړله چې مولوي صاحب به روانېده دا موږ په دې خپلو سترګو لیدلي دي غږ به یې ورته وکړه ګوره چې د ډم نه راته کم ونه ګورې نو ډم خو شپه ورځ وګډېده نو ته څه شی وکړه